ستانو راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې ګورو. یقینا ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده. راځئ دغه ویډیو تر اخره پورې ګورو. بسم الله الرحمن الرحیم. دې بدبخت پلار خپل لور د 2 میاشتو لور پلوشا د اوبو ټینکې کې مړه کا او دنیا ته دا خول چې زما لور غیب ده او زه لور پسې ګرځم. کله چې لور دا غي جسم ملو شو او پولیس تحقیقات کوي ته دا پته لګی دا چې دا پلوشا د خپل پلار وجلې ده او بیا چې نور معلومات کوي ته دا هم ثابت شو چې د خزي خاوندوانو دا خبره کوله چې مونږ د دې لور په پیدایش باندې خوشاله نیو. اوس هم د دوره جاهلیت اغا یادونه تازه کیږي چې د خلکو ته انسانو ګوري. د الله تعالی یو رحمت سره داسې قسمه کار کول زما په خیال دی ته چې څومره سزا ملو شي هغه کم ده. دلته یو طرف ته خلک بچو پسې ګرځي فریادونه کوي خلکو ته موږ نه پیسې هم والي او موږ د څوک ماشومان راکې بچی راکې چې موږ پرورش وکړو او بل طرف ته داسې بدبخت پلار او خزه او مور داسې شته چې هغه په خپل لوریانو باندې تنګ ده. زه دا خبره بار بار کوم چې څوک هم داسې په ارد ګرد ماشومان ویني چې دا غي پرورش څوک نشي کولی نو برای مهرباني موږ سره ډایرکټ رابطه کوي دا غي پرورش دا غي هر څه به موږ کو خو د داسې حق چاته هم نه دی حاصل چې هغه یو ماشومه بے آزار ماشومه او هغه وجنی او په دې وجه چې د دې لوریان نه دي خوخ. زما په خیال موږ ټول ته پکار دي چې د دې خلاف سخت نه سخت आवाज اوچت کو چې دې ته سخت نه سخت سزا ملو شي.